بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. د یقین میډیا رسنۍ درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسلام یو مکمل دین دی. الله جل جلاله د انسانانو د طبیعتونو خاص خیال ساتلی دی او الله جل جلاله د انسانانو د تفریح لپاره او د مسلمانانو د ذهنی آرام لپاره د خوښۍ بعضی ورځې ټاکلي دي او الله جل جلاله د دغه خوښیو د ورځو لپاره آداب او شرایط ټاکلي دي. که چیرته د دغو آدابو او شرطونو لحاظ وساتلی شي نو الله جل جلاله به د دغه خوښیو په عوض کې الله جل جلاله مسلمانانو ته اجرونه ورکړي او الله جل جلاله به لوی انعامونه ورباندې مرتب کړي. او که چیرته د الله جل جلاله د لارښوونو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف کارونه پکې وشي نو دغه خوښۍ به د قیامت په ورځ زموږ لپاره د یو لوی عذاب او وبال صورت ګرځېږي. په اسلامی شریعت کې د خوښۍ لپاره دوه مناسبتونه دي، دوه موقع دي. یو د کوچنی اختر ورځ ده او بله د عید الاضحی چې د لوی اختر ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان لكل قوم عیدا وهذا عیدنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د هر قوم لپاره یو اختر وي، د خوشحالۍ ورځ وي او دغه ورځ یعنی د کوچنی اختر ورځ او د لوی اختر ورځ زموږ لپاره د خوښۍ ورځ ده، د اختر ورځ ده. په دغه مبارک حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر د ورځې تعیین کړی دی او دا د دې لپاره دغه تعیین شوی دی چې د مسلمانانو د خوښۍ ورځ، د مسلمانانو د اختر ورځ او د نورو قومونو، د کفارو، د اهل کتابو، د نصاراو، د یهودو د اختر ورځو سره دا توپیر لري او فرق لري. د حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته راغی نو مونږه په دوه ورځو کې خوشحالي او خوښي لمانځله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورڅخه پوښتنه وکړه چې تاسو دغه ورځ ولې لمانځئ؟ نو د مدینه منورې خلکو عرض وکړ چې ای د الله رسوله، مونږه دغه ورځې د جاهلیت په وخت کې هم لمانځلې نو اوس هم لمانځو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو ته الله جل جلاله دوه ورځې د اختر او د خوشحالۍ لپاره ټاکلي دي چې هغه د کوچنی اختر ورځ ده او د لوی اختر ورځ ده چې په عربي کې ورته عید الفطر او عید الاضحی ویلی کیږي. د یقین میډیا رسنۍ درنو لیدونکو، په اسلام کې د خوښۍ لمانځلو لپاره دوه ورځې متعین دي او هغه د کوچنی اختر او د لوی اختر ورځې دي. په اسلام کې د دغه ورځو هغه فلسفه چې ده، هغه کوم تاریخ چې دی، هغه کوم لیدلوری او مقصد چې دی، هغه دا دی د عبادتونو د ختمېدو په خوشحالۍ کې الله جل جلاله دغه دوه ورځې موږ دپاره متعین کړي دي. د عید الفطر یعنی د کوچنی اختر ورځ چې ده هغه د رمضان المبارک د میاشتې د ختمېدو په خوشحالۍ کې لمانځل کیږي چې الله جل جلاله د کوچنی اختر شپې ته د لیلة الجائزې نوم هم ورکړی دی. الله جل جلاله په دغه ورځ باندې مسلمانانو ته د هغوی د روژو نیولو او د قیام او تراویح کولو ثوابونه ورکوي
او د لوی اختر د خوشحالۍ د متعین کېدلو وجه دا ده چې په نهم د عرفې باندې د حج لوی رکن ادا کیږي او همدارنګې د الله جل جلاله لپاره وقوف د عرفې کیږي. نو په سبانۍ ورځ باندې چې د لوی اختر ورځ ده 10 د ذوالحجې ده نو په هغه کې مسلمانان خوشحالي لمانځي او د الله جل جلاله شکر ادا کوي. د دغو ورځو هغه کوم اثر چې په مسلمانانو دی هغه ډیر زیات دی. څو تاثیرونه هغه کوچنی اختر او لوی اختر په مسلمانانو باندې لري. یو تاثیر دا دی چې په مسلمانانو کې روحانیت راپورته کوي. هغه مسلمانان چې کمزوري وي په عبادت کې او عبادت کې سستی کوي، عبادتونه سم نه ادا کوي، الله جل جلاله هغوی ته دغه توفیق ورکوي چې په دغه ورځ باندې په جوش سره او جذبې سره دغه خوشحالي ولمانځي. الله جل جلاله ټولو مسلمانانو ته دغه توفیق ورکوي چې د اختر لمونځ ادا کړي، د اختر خطبه واوري او د الله جل جلاله ذکر وکړي او د الله جل جلاله لوی بیان کړي، چې دا سبب ګرځيږي چې په مسلمانانو کې روحانیت پیدا شي او د هغوی د الله جل جلاله سره تعلق پیدا شي او د هغوی آخرت سره مینه پیدا شي. د اختر ورځې مسلمانانو باندې یو بل تاثیر هم کوي، یو دا درس هم ورکوي چې په دوی کې اتحاد او اتفاق پیدا کړي. مسلمانان په دغه ورځ باندې ټول جمعات ته حاضری کوي، عیدګاه ته راځي او د یو بل سره یوځای کیږي، ملاقاتونه کوي، یو بل ته دعاګانې کوي او یو بل سره د خوشحالۍ اظهار کوي، چې دا سبب ګرځيږي چې مسلمانان یو شي او مسلمانانو ته د یووالي درس ورکړي. د کوچني اختر ورځ او د لوی اختر ورځ په مسلمانانو باندې بل یو ښه مثبت اثر او تاثیر دا هم لري چې په مسلمانانو کې د ایثار او د قربانۍ جذبه راویښوي. د کوچني اختر د لمانځه څخه مخکې مسلمانانو باندې دا واجب دی، لازم دی چې صدقة الفطر ادا کړي، چې دا د مسلمانانو د ایثار او د قربانۍ هغه اظهار دی چې د خپلو غریبو او فقیرو مسلمانانو ملګرو سره یې کوي، چې دا سبب ګرځيږي چې فقیر مسلمانان، مسکین مسلمانان هم د مالدار مسلمانانو سره د اختر په خوښیو کې ګډون وکړي. همدارنګې د لوی اختر په ورځ باندې دغه قربانی چې کله وشي نو په دې کې مسلمانان د خپلو غریبو او مسکینه ورونو سره همکاری کوي او کومک کوي او هغوی ته غوښه ورکوي او د هغوی سره مالی مرسته او کومک هم کوي، چې د دې په وجه باندې په مسلمانانو کې مینه، رورګلوي، محبت او الفت پیدا کیږي او کوم بغض، حسد او کینه د مسلمانانو په منځ کې مخکې موجوده وه هغه له منځه وړي او ختمیږي. د یقین میډیا رسنۍ درنو لیدونکو، د کوچني اختر ورځ همدارنګې د لوی اختر ورځ په مسلمانانو باندې یو بل مثبت اثر او تاثیر دا هم لري چې په هغوی کې زهد او قناعت هم پیدا کوي. اسلام د اسراف څخه منع فرمایلی ده. د اختر په ورځو کې باید مسلمانان د زیات اسراف څخه کار وانخلي، ځکه اسراف په اسلام کې یو مذموم عمل دی. الله جل جلاله په قرآن کریم کې دینه منع فرمایلی ده او الله جل جلاله ور باندې خفه کیږي. د حد څخه زیات مال مصرفول د خوشحالیو په موقعو کې او د خوشحالیو په ورځو کې هغه هم جائز نه دی. نو ټول مسلمانانو ورونه باید په دغه ورځ باندې د زیات له لعب څخه پرهیز وکړي او د الله جل جلاله د ناراضه کولو څخه دی ډډه وکړي. په کومو کارونو چې الله جل جلاله خفه کیږي هغه کارونه دی نه کوي.
د اختر په ورځو کې یو بل عمل کول هم پکار دي چې دا هم یو ډیر مثبت رول او تاثیر لري په مسلمانانو باندې. هغه دا چې په دغه ورځ باندې نظمونه وویل شي، ترانې وویل شي، د اسلامی امارت او نظام په تایید کې جلوسونه وویستلی شي او د اسلامی امارت سره د مینې او ورورګلوۍ او د هغوی سره د محبت اظهار پکې وکول شي. او دغه عمل مباح عمل دی، دغه عمل جواز لري. دغه عمل دا فایده لري چې په مسلمانانو کې به د اسلام سره مینه پیدا شي، د خپل اسلامی نظام سره به مینه پیدا شي او د هغوی دپاره به دعاګانې وکړي او په مسلمانانو کې به د جهاد جوش، جذبه او غیرت پیدا شي او د وطن د ساتلو مینه به پکې پیدا شي. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه د اختر الله جل جلاله دې دغه د کوچني اختر ورځ زموږ لپاره مبارکه کړي او الله جل جلاله دې د هیڅ قسمه او الله جل جلاله دې دغه ورځ په موږ باندې په امن سره، په خوشحالۍ سره پای ته ورسوي او الله جل جلاله دې دغه ورځ زموږ لپاره د رحمتونو، برکتونو پیلامه وګرځوي. د یقین میډیا درنو لیدونکو او مینوالو، دغه خپرونه د عید او د اختر د فلسفې په باره کې می تاسو د پاره تیاره کړې وه. الله جل جلاله دې وکړي چې د تاسو لپاره به مفیده واقع شوي وي او ما په خپل دعاګانو کې مه هیروئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.